د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو ځواکونو ته د سرحداتو د ساتنې لپاره نوي تیز رفتاره موټرونه ورکړل. دا چې ملا محمد یعقوب مجاهد څنګه خپلو ځواکونو ته تیز رفتاره موټرونه ورکړل او د یادو موټرانو په ورکړه کې ورسره چا مرسته کړې، بشپړ حال را سره همدغه روان ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ملي دفاع وزارت خپلو سرحدي ځواکونو ته د ایران او پاکستان د دسیسو د شنډولو په پار تیز رفتاره موټرونه ورکړل. د ملي دفاع وزارت پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، د ملي دفاع وزارت لخوا د سرحداتو د ساتنې لپاره د تیز رفتاره وسایطو لومړی کاروان 207 الفاروق قلي اردو ته ورسید. دغه کاروان د تیز رفتاره نظامي وسایطو لکه 4 دانې لانډ کروزران یعنی سیمرغ، 3 دانې ټویوټا یعنی هایلکس او 1 دانه بایفور د ملي دفاع وزارت لخوا 207 الفاروق قلي اردو ته ورسید. د دغه وسایطو څخه به د سرحداتو د حفاظت لپاره ګټه اخیستل کیږي، لکه د قاچاق وړونکو مخنیوی، د چټکې ګزمې او پر وخت رسیدګي کول، د سرحداتو د اوسیدونکو مشکلاتو ته رسیدګي او د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان د تیرې مخه نیول. همدارنګه دې ته ورته د 215 البدر قلي اردو په درېیمه لیوه کې 18 غروال ټانګونه ترمیم سول. د ملي دفاع وزارت پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، د 215 البدر قلي اردو د درېیمې ابودجانه لیوه د تخنیکرانو د نستړي کېدونکو هلو ځلو په پایله کې 18 غروال ټانګونه چې د فتحو په جریان کې ویجاړ سوي وو په بریالیتوب سره ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو سول. د مسؤلینو په وینا دغه ټانګونه په اساسي ډول ترمیم سوي او د اړتیا په صورت کې به ترې ګټه واخیستل سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.